سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې وروستي سیلابونو درانه مالي زیانونه وراړولي دي او له مسؤلینو ادارو او مرستندویه بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره له زیانمنو خلکو سره مرسته وکړي. د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د یکشنبې سهار د چنګاښ یا سرطان په 15مه نیټه د سختو بارانونو له امله راوتلي سیلابونه خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي او کورونه، کرنیزې ځمکې او سړکونه یې ور ویجاړ کړي دي. دوی د اسلامي امارت او مرستندویه ادارو له زیانګالو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د اسلامي امارت د رسنیو دفتر اعلان کړی چې د وروستیو سیلابونو له امله په نازیانو ولسوالۍ کې یو ماشوم مړ او 3 ماشومان ټپیان شوي دي. دغه راز په ټکو یو ماشوم په کوز کونړ ولسوالۍ کې مړ شوی او 2 نور ماشومان یې په بټي کوټ ولسوالۍ کې ټپیان شوي دي. ټرمپ وایي د اسرائیل او ایران ترمنځ یو دایمي موافقه غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیل ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تیر ماښام له نیو جرسي څخه سپینه ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحده ایالاتونو حملو د دې هیواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. متحده ایالاتونو د ایران او اسرائیل ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال په فردو، نتنز او اصفهان کې د ایران پر اټومي تاسیساتو هوایي حملې وکړې. له دې حملو وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي پروګرام خورا ډیر شاته پاتې شوی دی. په پام کې ده چې ټرمپ او نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. دا به په تیرو 6 میاشتو کې د دواړو مشرانو 3مه لیدنه وي.